ښه نو موږ بحث وکړو په ټایپس اف سیپس باندې او دا د هغې لپاره دی چې کوم تاسو مو وایي که نه فزیکل ډاکومنټس موږ ږدو هغې لپاره بیا کوم بزنس کې تاسو یې هغې بزنس کې به اپروپریټلی ایز ا مینیجر تاسو دا سوچ کوئ چې یاره کم یو موږ له پکار دی اوس که بزنس ډېر کچ وي هغې لپاره واکینګ سیپ ته ضرورت نشته هغې لپاره کچ پکار وي که بزنس ډېر غټ و او هغه سنسټیو انفارمیشنز یا ګولډ کاروبار وي نو هغې لپاره بیا واکینګ یا دا بل پکار وي نو اوس زمونږ ګوره دا زمونږ سره ارګنایزیشن دی او دا ارګنایزیشن چې دی نو دا خلک انفارمیشن لیږي بهر ته چې انفارمیشن لیږي هغه باقاعده موږ له مانیټر کول پکار دی به موږ مانیټر کوو او هغې سیسټم ته موږ وایو DLP ډیټا لاس پریونشن مطلب دا دی چې موږ ډیټا ته ورکېدو نه بچ کو هغه بیا ډایرکټ ګوره دلته په سوشل میډیا باندې خلک پوسټینګ کوي یا داسې دي ګوره دی ګړۍ چې کومه ده دا تاسو مخکې ما ویلو دا کنیکټ شوي ده هغې په ترو باندې یو بل سره کمیونیکیشن کوي یا هغه کنیکټ شوي د نیټورک سره هغه هم د دې ټاور او دا ټاور بیا د دې هغه سره کنیکټ شوی دی د دې کمپنۍ سره د کمپنۍ دلته بیا د نورو کمپنیانو ته انفارمیشن لیږي او ډېر شی انفارمیشن دی او ډېر شی خلک دی او دا ډېر شی کم کریمینل چې دی ټول دا ډېر شی چې کوم دی د دې ډېر شی خلکو انفارمیشن چې یا خو ډېر شی انفارمیشن دی هغه به موږ څنګه داسې په کنټرول کې ساتو یا په کنټرول کې راولو چې موږ ته پته ولګي آیا دا انفارمیشن بهر ته چې وځي هغه ښه باقاعده مانیټر شوي دي او که نه دي اوس زموږ سره دا انفراسټرکچر دی پوه شوې زموږ سره د ټول نه مخکې زموږ سره یوزر راشي اوس دا زموږ سره یوزر دی پوه شوې دی اوس لاړو کمپیوټر ته انفارمیشن انسرټ کړو ته USB ته یا په بلوټوث یا انسټال کړو یا کریټ کړو چې چلې وکړو د انفارمیشن دلته ښه باقاعده کریټ شو اوس د ټول نه مخکې به موږ دا وایو چې زموږ سره په کمپیوټر کې دننه ډیسکټاپ پروټیکشن چې دی هغه باقاعده شته هغه زموږ سره چې دی یا انټي وایرس شو یا انټي سپایویر شو یا د ډیسکټاپ فایروال شو غم مه کوئ په دې نورو په دې ټاپکونو باندې به نور ډیپ ډسکشن وروسته وکړو هوسټ انټروژن پریونشن سیسټم شو IPS چې ورته کوم یا اپلیکیشن کنټرول سیسټم شو یا داسې اپلیکیشن چې تاسو څوک څه ډاونلوډ کوي هغه ډاونلوډ نشي هغه په ځای باندې بلاک کو منګه اډاپټیو تھریټ پروټیکشن شو مطلب دا دی چې ان ایکسس فایل تاسو ایکسس کوئ هغه موږ ته ووایي چې یار دا فایل ملیشس یا که نه دی او هغه په تھریټ کې راشي زموږ سره نوی کوم ټیکنالوژي دا هغه دی ایکسټینډډ ډیټیکشن اینډ ریسپانس XDR دا نوی ټیکنالوژي ده چې کله هم کمپنۍ ته یا مالویر څه شی راشي او کمپیوټر لاک کړي نو ته واپس تللی شي هغې زوړ سټیج ته او دا مالویر چې دا کیک اوټ کولی شي موبایل ډیوایسز مینجمنټ زموږ سره هم پکار دی موږ ګورو چې یاره زموږ سره اوس ګوره موبایل د خلکو سره دی یا USB دی یا نور داسې ډیوایسز دي چې موبایل ډیوایس کې راځي پوه شوې چې هغه موږ په لاس کې راغستی شو وړی شو د هغې لپاره زموږ ښه باقاعده تھریټ ډیټیکشن پکار دی او مینجمنټ یې پکار دی نو دا زموږ ټول ګوره کمپنیانې چې دي دا ښه باقاعده فالو کوي ځکه چې زموږ دننه په کومه ډیټا چې موږ یوز کوو هغه خو انکرپټ کېږي نو پوه شوې دلته لږ ورته هم تاسې ورته ولی شي که دا پښتو کې تاسو به یې پوهېږئ ښه ډیټا ان یوز چې هغه نه انکرپټ کېږي ځکه چې فایل تاسو رغوئ ورکوئ هلک کېږي چې تاسو کله هغه سټور کوئ پوه شوې نو په سټوریج کې بیا هغه کېږي ګوره په ټرانزیټ باندې ان ټرانزیټ ایډرس د ایډرس چې کوم بیا تاسو فولډر یې راښکئ دا فولډر یې بیا موږ د دې لپاره دا پروټیکشن دلته پکار وي که دا پروټیکشن زموږ سره نه و نو دا فولډر چې دی دا به سیکیور نه وي او ښه باقاعده د دې کمپیوټر ته چې لاګ ان څوک کوي هغه یوزر نیم او پاسورډ به هم وراچوي که یوزر نیم پاسورډ هغه نه و انټر کړی او داسې ډایرکټ ایکسس کمپیوټر ته کېدو نو هغې کې بیا ګوره مسله بیا موږ ته راځي ها نو DLP ته راځو اوس ګوره یو دغه کس و هغه اوس ایمیل لیږي بهر ته پوه شوې په دې ایمیل کې دننه زموږ سره PDF دی په PDF کې دننه زموږ سره ډېر سنسټیو انفارمیشنز دي هغه بهر ته دی لیږي نو د هغې لپاره زموږ داسې یو سیسټم دلته پکار دی هغې ته ویلی کېږي ډیټا لاس پریونشن دا د کمپنۍ ښه باقاعده ایمیل چې دی هغه کمیونیکیشن ایمیل کمیونیکیشن چې دی دا ښه باقاعده څه ته وایي مانیټر کوي ایمیل DLP چې دی هغه ډیټا چې بهر ته ځي او دننه راځي هغه باقاعده مانیټر کېږي په هغې کې دننه سسپیشس اکټیویټي په ایمیل کې دننه هغه بیا ډیټیکټ کړي او هغه خلکو ته ووایي چې هلکه په دې ځای کې دننه سسپیشس اکټیویټي ده بل بیا هغه فلیګ کوي که ډېرې اکټیویټي داسې چې هغه مطلب دا دی چې ته ډېر
کرمینل یا د ډیر ملیشس ویب سایټونو راځي نو هغه فلیګ کولی شي او بلاک کولی هم شي او هغه ایمیل اکټیویټیز ایمیل په تھرو باندې دننه بای دی وی په ایمیل کې جاست کم سپیمز راځي هغه دلته یو کمپنی راغی ته ویل کې مایم کاست یا ایمیل سکیورټی لپاره کوم ایمیل چې بار ته وځي هغه باغله سکیورټی وز دا ایمیل چې دی دا موږ چې بار ته لیګو دا اولنې ډیفنس موږ سره راغی پوه شوي بدې ډیفنس کې دا موږ ته خو وایي چې د ایمیل نه دا ایمیل چې دننه ځي بار ته وځي د سکین کې وایي ګوري چې بدې کې څه دي سنسټیو انفارمیشن شته او که نشته بیا چې د کمپیوټر نه دا انفارمیشن وځي هغې ته بیا ویلی کېږي end point data loss prevention اوس ګوره د end point خو مخکې د ټول دا وایي چې موږ له پکار دا دی چې زموږ فل ډسک انکرپشن وي زموږ کمپیوټر ټوټلي انکرپټډ وي یا فایلونه چې هغه انکرپټډ وي خو موسټلی فل ډسک انکرپشن چې دی هغه ضروري دی او موږ کوم کنټرول چې دی کمپیوټر ته دا موږ ډیوایډ کوو مطلب دا دی چې موږ ګورو چې کوم څوک دی کمپیوټر ته یو ټایم یو کس اکسس کولی شي دوه نو ځکه که دواړه کسان یو کمپیوټر ته اکسس کوي نو هغې کې کلوژن راځي کېدای شي څه فایل نه چې خراب شي زموږ هوسټ ټي ایل پي چې کوم و هغه موږ دلته دا باس وکړو دا ایمیل او هوسټ او ملټي فیکټر موږ له باقاعده پکار دي نو اوس راځم د ډي ایل پي دا ایمیل چې اوس څوک لیږي او دا ایمیل بهر ته ځي دا ښه باقاعده په د ډي ایل پي باندې سکین شي او دا ایمیل چې دی دا اوس راووتو او لاړو د راوټر ته د دې راوټر نه دی واپس لاړو اوس یې بار ته وځي خو د راوټر نه مخکې د دلته د ډیټا سټوریج کې که نه دی ښه باقاعده وګوري دلته دا ډیټا سټوریج په کار دی چې ما د راوټر نه مخکې راوستی خو اټس اوکی دا په دې ارګنایزیشن کې ډېر کمپلیکس وي راوټر یې په هر ځای کې لګېدلی یا ایکسس پوینټ چې که نه که وای فای تاسو کنیکټ شوي او موږ ډایرکټلی ډیټا بیس ایکسس ومنلی ومله انډایرکټ هغه د فایروالو نه دی نه خو خیر زه به دې کې ګوتې وایم کله چې موږ د ډومین 3 ته لاړ شو د انفراسټرکچر کې به ډېر پراخ راځي ښه زه به دې کې فایروال یې لګوم او دا انفراسټرکچر چې اوس تاسو کوم نه کنه دا کمپیوټر دی او دا ټول هر څه به جدا کېږي د یو بل نه لکوټې اوس ګوره زموږ سره که موږ دا انفارمیشن لیږو بهر بل کمپنۍ ته اوري دې کمپنۍ بله کمپنۍ ته اوس لکوټې زوم آوټ کړم اوس هغلته دا انفارمیشن ځي دې ته ویلی کېږي انفارمیشن ان ټرانزټ پوه شوې نو دا ښه باقاعده زموږ سره د دې لپاره نیټورک ډي ایل پي پکار دی چې نیټورک ډي ایل پي چې دی هغه وګوري چې دا انفارمیشن چې بهر ته کوم ځي دا سنسټیو انفارمیشن الاو دي زموږ سره کومه پالیسي ده اوس که دلته لیکلی چې د دې ځینه په دې لاره باندې فواد باچا به نشي تللی چې زه اوس دلته رالم ما خپله آی ډي وښودې ته دوی به فواد باچا نوم ته وګوري دوی ما واپس ما ته وایي چې ډینای واپس ځه ما دننه نه بوځي نو موږ له ښه کار دی چې دا کم ډیټا ان ټرانزټ یا ډیټا ان موشن چې دا موږ ښه باقاعده انکرپټ کړو او سیکیوري کړو او وګورو که په دې څه سیکیورټي نه نو ډیټا ډي ایل پي چې کوم دی نیټورکینګ والا په هغې کې دوه قسمه دي یو خو چې څوک ډایرکټ خپل ایمیل ته سلیږي فار ایگزامپل تاسو اوس جي میل ته لاګ ان وکړئ او هغې ته خپل کمپنۍ یو ډاکومنټس اپلوډ کوئ نو ښه باقاعده په نیټورک ډي ایل پي باندې هغه الرټ شي او زموږ سیکیورټي کسان ته موږ ته میسج راشي موږ ته ووایي چې دا فواد باچا چې دی د انفارمیشن خپل ایمیل ته لیږي او په دې کې د کمپنۍ ټول انفارمیشنز دي یا آی پي اډرسز دي هغه موږ په لیست کې ورچولی دي نو هغه موږ ته الرټ وکړي دغه شان دا ډي ایل پي چې دی پریونټ کړي نو زموږ سره یو زموږ سره دغلته دوه زموږ سره دلته دا دویم شو زموږ سره دا دریم شو زموږ سره نور چې کوم ډیفنس سیسټم دی په کمپیوټر کې به خیر زه وروسته نور پریسایز کړم هغه دا څلورم پنځم دا شو اوس زموږ سره چې کله تاسو کلاوډ ته بیا انفارمیشن خېجوئ هغې ته ویلی کېږي کلاوډ ډي ایل پي ډیټا لاس پریونشن پوه شوې چې ډیټا موږ ته لاس نه بچ کړو نو اوس چې کله هم دا کس دی دلته ناست دی او دی لاړ شي او دننه ډراپ باکس یا ګوګل ډرایو ته لاګ ان وکړي د دې ایمیل په تھرو باندې پوه شئ د ویب سایټ په تھرو باندې نو د دې ویب سایټ په تھرو باندې دی لاګ ان وکړي خو زموږ سره ویب سایټ چې دی هغه هم ښه باقاعده په ویب اپلیکیشن فایروال باندې پروټیکټډ دی هغه موږ وګورو چې یاره زموږ فایروال دلته کار کوي او که نه کوي به دی به مې خیر بحث کوو انشاءالله نو دغه یو پروټیکشن پکې بل راغی د هغې نه بعد بیا هغه چې موږ پاس کړو دغې کلاوډ ډي ایل پي ته لاړ شي کله چې هم انفارمیشن موږ بره ورخېجو نو دا انفارمیشن چې دی دا ښه باقاعده چک کړي دلته نیټورکینګ ټرافیک چې دی پوه شوې زموږ د نیټورکینګ ټرافیک چې دی لپاره موږ ایس ایس ایل استعمال کړو سیکیور ساکټ لیر چې کوم یا موږ وګورو چې انفارمیشن چې دی ځي دا بهر ته وایس ورسه چې هغه انکرپټډ وي نو دغه شان دي دا کلاوډ ډي ایل پي دغلته ګوري د ډي ایل پي مین مقصد څه دی مین مقصد یې دا دی چې د دې کمپیوټر نه یا د دې کمپیوټر نه او بیا د ارګنایزیشن نه بهر ته چې څوک څه انفارمیشن لیږي دا ښه باقاعده هغه پکار دي دا یو بکیر ما دغه ځای کې ما ډي ایل پي نه ورچولی
DLP چې دی کنه دا هر یو گرین لاین چې تاسو نه کنه د دې کمپیوټر نه چار چاپیره د کمپیوټر نه چې سوزي هغه باقاعده مانیټر کیږي بیا چې د دې ارګنایزیشن نه سوزي دا غټ ځای چې کوم دی دا هغه باقاعده سکین کیږي نو هر یو ځای کې موږ دا سکیورټي وراچولې ده دې لپاره موږ دا سکیورټي وراچولې ده که سبا ورځي یا څوک اکثر موستلی غلطي هم د خلکو نه کېږي په غلطۍ باندې داسې انفارمیشن څوک چاته لیږي او ډېرې کېږي پکې ځکه چې اکثر موږ ډېر سینسیټیو ډیټا یي او موږ یې چاته لیږو موږ مطلب دا چې ټایپ کو په ایمیل کې جو هغه فار ایگزامپل لیری راوالي او لیری چې دی هغه gmail.com دی خو موږ فواد موږ ته وایي چې cyberpashto.com ته موږ لیږو که نه انټرنلی نو هغه لیری چې دی هغه جیمیل ته که انفارمیشن لاړو نو هغه مطلب دا دی چې خو ډېر سینسیټیو انفارمیشن دی کېدای شي زمونږ د کمپنۍ بریچ وشي نو دغه شان دا ډیټا لاس پریونشن چې دی موږ ته باقاعده الرټ وکړي او هغې کس ته مو وایي پاپ اپ ودراشي په سکرین باندې ته دا ایمیل لیږل غواړې دې پلان کې ایمیل ته او په دې کې دا انفارمیشن دی هغې ډبل چیک کړي په خلکو باندې او د ارګنایزیشن چې دی د هغو د هیډک نه بچ کړي نو DLP ډیټا لاس پریونشن پوه شوې دا د ټولو نه لازمي دی کم هر یو ارګنایزیشن چې دی دا استعمالوي د دې نه بغیر مطلب دا دی چې ډېره ګرانه وي چې انفارمیشن په ډیجیټل وی باندې موږ سیف کړو په فزیکل تاسو ولیدل موږ سره سیفونه دي قسمه قسم او په ډیجیټل باندې زموږ سره DLP دی چې هغې ساتي بیا زموږ سره انکرپشنز دي نور دي او انشاءالله زموږ اوس ډومین ختم شو کنګریچولیشن دویم ډومین زمونږ ختم شو مبارک یو شی وروره اوس به موږ دریم ډومین موږ شروع کوو او دغه دریم چې دی تاسو دومره پورې ویډیوګان وکتل که نه نو زه امید کوم چې یاره تاسو دومره شی زده کړو چې ام ټلینګ یو تاسو چې کوم نالج زده کو او دا خو ګوره په حدیثو کې راغلی دي چې چا سره تاسو نالج زده کو بل چاله یې ورکړو نو ثواب دی ثواب پوه شوې ما خو زده کړی دی تاسو سره شیر کوم او فری او د دې نه پیدا والی او تاسو چې هم زده کوئ نو د نورو د هم ټیچ کوئ د هغو سره ډسکشن کوئ په دې باندې او که نه زما سره به ډسکشن کوئ ښه باقاعده کامنټس کولی شئ هر یو ویډیو چې د هغې نه لاندې تاسو کنفیوژن یې په هغې کې کویشچن لاندې کولی شئ لاندې ویډیو نه سیده زه به کوشش کوم چې تاسو جواب کیږي هغه جواب به زه در کوم زه اوس په نوره طریقه باندې هم کوشش کوم چې زه جواب ډایرکټ بیا په آډیو کې در کوم نو هغه به بیا ډېره ښه نو که کویشن ما انسر ما په هفته دوه کې نه درکوم نو د هغې مطلب دا دی چې I have a lot on my plate personally and professionally نو کوشش به زه خپل کوم د ما نه څومره کېږي او دغه د یوټیوب چینل دی تاسو په دې باندې HD کتی شئ او که نه نو ویب سایټ هم دلته دی ویب سایټ باندې هم به دا ټول ویډیوګان چې دي دا به اویلیبل وي تاسو ته نو دا زموږ سره و ډومین 2 زموږ سره ډومین 3 چې کوم دی هغه ورګه هغې ته لږ وټې ورځم هغه زموږ سره دی سیکیورټي ارکیټیکچر اینډ انجینیرینګ اولالا دا به زموږ یو قسم ټف ډومین وي خو په دې زما ډېر زیات خوښ دی دا ټیکنیکل ډومین دی میجارټي ټیکنیکل نو موږ به ډېر زیات ټیکنیکلی فوکس چې دی هغه به زموږ کېږي انشاءالله او هغې په ترو باندې به موږ تاسو ټیکنالوجي چې ده هغه ریپرزنټ کوو